سلامونه درنو لیدونکو، وحید الله زیار یم. په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ. د ټلویزیوني راپور انلاین کورس ته پخیر راشئ. درنو لیدونکو، په تیر درس کې د پلان پر ځانګړنو باندې وغږیدو. نن د ټلویزیوني راپور انلاین کورس 29م درس ده. په ننني درس کې به د ټلویزیوني راپور لپاره د پلان جوړولو پر پروسې باندې بحث وکړو. څو د ټلویزیوني راپور لپاره د پلان جوړولو پر پروسې باندې وپوهیږو. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور د 29م درس لپاره لاندې اهداف ټاکل شوي دي. لومړی، مثلاً د ټلویزیوني راپور لپاره پر پلان جوړولو پوهول. دوهم، مثلاً د ټلویزیوني راپور لپاره د پلان جوړولو د پروسې تشریح کول. دریم، مثلاً په هغه مسایلو باندې پوهول چې باید د ټلویزیوني راپور پلان ولري. د ننني درس په پای ته رسیدو سره باید دغه اهداف ترلاسه کړو. د یادو اهدافو په ترلاسه کولو سره به لاندې د توقع وړ پایلو ته ورسیږو. لومړی، مثلاً به د ټلویزیوني راپور لپاره پر پلان جوړونې وپوهیږي. دوهم، مثلاً به د ټلویزیوني راپور د پلان جوړونې پروسه زده کړي. دریم، مثلاً به هغه مسایل وپیژني چې باید د راپور په پلان کې ځای کړل شي. او بالاخره به مثلاً د ټلویزیوني راپور لپاره پلان جوړ کړلی شي. درنو لیدونکو، موږ او تاسو پر پلان پیژندنې، د پلان پر ګټو او د پلان پر ځانګړنو باندې وغږیدو. اوس د ټلویزیوني راپور د پلان جوړولو پروسې ته رسیدلی یو. له ځانه سره 10 ثانیې فکر وکړئ او ووایئ چې تاسو باید د ټلویزیوني راپور په پلان کې کوم مسایل ځای پر ځای کړئ. ستاسو له فکر او ځواب څخه مننه. راځئ چې قدم په قدم د ټلویزیوني راپور د پلان جوړولو پر پروسې او په پلان کې د خېلو توکو باندې وغږیږو. درنو لیدونکو، موږ او تاسو لوستي وو چې په ژورنالیزم کې هره برنامه له موضوع پیل کیږي. ټلویزیوني راپور هم همداسې ده. ځکه مو د اړوند راپور په لومړي پړاو کې موضوع ټاکنه وویله. نو له هر څه وړاندې باید د ټلویزیوني راپور په سر کې هغه موضوع ذکر کړل شي چې تاسو غواړئ راپور پرې جوړ کړئ. د موضوع له لیکنې وروسته د پلان په دوهمه لیکه کې تاسو باید د هغه راپورټر یا کسانو نومونه ذکر کړئ چې په راپور باندې کار کوي. په همدې ترتیب د اړوند پلان په دریمه لیکه کې د راپور د پیل او پای نیټې ذکر کیږي. کارونه هغه وخت ډیر موثر وي چې په ټاکلي وخت ترسره شي. ژورنالیستیکي چارې خو باید له الف تر یا پورې د وخت پابند وي. له همدې وجې باید په پلان کې د کار د پیل او پای نیټې په دقیق ډول ذکر کړل شي. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور لپاره د پلان جوړونې په 4مه برخه کې موږ او تاسو باید هغه موضوع په څو پاراګرافونو کې تشریح کړو چې موږ راپور پرې جوړوو. موږ او تاسو د موضوع له ټاکنې څخه وروسته د هغې په تړاو لومړنۍ څېړنه کړې ده. د موضوع په تړاو مهم او اړین معلومات په لاس کې لرو. هماغه معلوماتو ته په کتو باید چې د راپور د پلان په دغه برخه کې د موضوع پر پیژندنې رڼا واچول شي. که تر یوه بریده د موضوع تاریخچه او مخینه هم په دې برخه کې واضح شي، لا به ښه وي. پنځمه مسله چې باید د راپور په پلان کې ځای ورکړل شي د راپور د موضوع اړتیا او ارزښت ده. په دغه برخه کې باید په دې باندې وغږیږو چې اړونده موضوع ولې د راپور وړ ده. که راپور ور باندې جوړ شي، ټولنې ته به یې ګټه څه وي. په دې برخه کې باید ټول هغه دلایل وړاندې کړل شي چې د موضوع ارزښت ښکاره کوي او هغه د راپور وړ ګرځوي. په 6م نمبر کې باید د راپور په پلان کې د اړوند راپور اهداف مشخص شي. تاسو چې هر راپور خپرونه یا بله برنامه جوړوئ، حتما ځینې اهداف ورته لرئ. په اړوند موضوع د ټلویزیوني راپور لپاره مو چې کومې موخې ټاکلي دي، د پلان په همدغه برخه کې په مسلسل ډول واضح او څرګند ولیکئ. درنو لیدونکو، تاسو به کتلي وي ډېری هغه موضوعات چې د خلکو ژوند یې په مثبت یا منفي ډول اغېزمن کړی وي، خلک په خپلو کې خبرې او بحثونه پرې کوي. مخکې له دې چې موږ پر یوې موضوع ټلویزیوني راپور جوړ کړو، باید د موضوع اړوند د خلکو پر دید او فکر باندې وپوهیږو. باید پوه شو چې د یادې موضوع په تړاو په مربوطه ساحه کې خلک څه نظر لري او یو له بل سره د موضوع په کومو ټکو خبرې کوي. د موضوع اړوند د خلکو دغه نظرونه او بحثونه باید د پلان په 6مه برخه کې په لنډ ډول ذکر شي. درنو لیدونکو، په ژورنالیزم کې د هرې موضوع اړوند سرچینې ډېرې مهمې دي، ځکه موږ له خپله نظره او دیده خلکو ته څه نشو ویلی. باید چې په هره موضوع مربوطه پوه او مسؤل خلک وغږوو.
اړینه ده چې له وړاندې د خپل راپور په اړوند سرچینو باندې غور وکړو او د دوی نومونه، موقفونه او د اړیکو شمیرې د راپور پلان په 9مه برخه کې په تفصیل سره ولیکو. درنو لیدونکو، موږ او تاسو د ټلویزیوني راپور لپاره پر پلان جوړولو غږیږو. طبیعي خبره ده چې د اړوند راپور لپاره به انځورونه او ویډیو کلیپونه اخلو. د دې لپاره چې د موضوع اړوند ساحې کې زړه نه شو، باید چې له وړاندې مو دې باندې فکر کړی وي چې د موضوع اړوند د کومو ساحو او شیانو انځورونه او ویډیو کلیپونه ډیر مهم دي. اړینه نه ده چې حتماً د ذکر شویو ټولو صحنو او شیانو انځورونه واخلو او بس. دا یوازې زموږ لپاره یوه راهنمایي ده. ممکنه ده چې د موضوع په صحنه کې له ذکر شویو مسایلو لا ښې صحنې او شیبې مخې ته راشي څو موږ یې انځورونه او ویډیو شاټونه واخلو. درنو لیدونکو، په ډیرو کارونو کې مختلف ډوله ستونزې پیښیدلی شي. ژورنالیستیکي چارې اکثره وخت له ستونزو خالي نه وي. هغه ستونزې چې ممکن د راپور د کار په وخت موږ ورسره مخ شو، باید له وړاندې ورباندې فکر وشي او د راپور په پلان کې سره له حل لارو ځای پر ځای شي. د راپور د پلان په 10مه برخه کې باید هغه ممکنه مخالفتونه ولیکو چې د امکان تر حده په راتلونکي کې زموږ د راپور په وړاندې راپورته شي. د راپور په 11مه برخه کې د راپورټرانو او په راپور د کارکوونکو پر دندو او مسولیتونو بحث کیږي. په دې برخه کې باید په راپور کې ونډه لرونکو راپورټرانو او کامرمنانو دندې او مسولیتونه ولیکل شي. اړوند کسانو سره باید په هغه مسولیتونو مشوره وشي چې دوی ته ورسپارل کیږي. عموما مسولیتونه باید د وړتیا او علاقې پر اساس وویشل شي. د راپور د پلان په 12مه برخه کې باید د راپور پر مصارف فکر وشي. هغه ممکنه مصارف باید ذکر شي چې له پیل تر پایه په راپور باندې کیږي. د اړوند پیسو منبع او د مصرف ډول هم باید پلان کې واضح وي. ښه ده چې په دې برخه کې د راپور لپاره اړین تجهیزات هم په سلسلهوار ډول ذکر کړو. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور انلاین کورس 28م درس په همدغه ځای پای ته رسیږي. په دغه درس کې مو د ټلویزیوني راپور د پلان جوړولو پروسه تشریح کړه. د اړوند درس لپاره له دغه سرچینو او ماخذونو څخه استفاده شوې ده. که د ننني درس په تړاو پوښتنه او یا هم نظر لرئ، د پوښتنو او تبصرو په برخه کې شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.